د هندوستان تازه مرسته له افغانستان سره دا چې یادې مرستې د څه لپاره کړي او په کومه برخه کې له افغانستان سره کومک کړی ویډیو تر پای وګورئ او پښتو ټي وي چینل در سره هم سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوی ویډیو اول تر تاسو ورسیږي. په افغانستان کې د هند سفیر او د افغانستان د اقتصاد وزیر ترمنځ نن تړون لاسلیک شو چې یا تړون کې 2.8 میلیونه ډالر هندوستان له افغانستان سره مرسته اعلان کړه. په یاد مرسته کې به 3 مکتبونه په نورستان، 2 مکتبونه په کاپیسا او د فراه ولایت د پوهنتون حیاته شامله ده. د یادونو وړ ده چې په تیرو 20 کلونو کې هندوستان له افغانستان سره د تعلیم او تربیه، روغتیا او د نظامي په برخه کې د افغانستان سره زیاتې مرستې کړې دي چې یا د مرستې د افغانانو د تود هرکلي سره مخ شوي دي. همداراز د هند سفیر ویلي دی چې هندوستان په افغانستان کې د هغې سولې ملاتړ کوي چې د هر افغان حق او حقوق پکې خوندي وي. نو ګرانو لیدونکو، تاسو د هندوستان د یادو مرستو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.